تعاملات کې اشتغال کېږي. لنډ تعریف یې داسې دی اکسیډیشن د اکسیډیشن نمبر زیاتوالی ته ویل کېږي. اکسیډیشن نمبر په نوم سپېڅلي د هغه چارج په لپاره چې د یو اټوم په سر لیکل کېږي. اوس زنک لیسینګ یو فعال الکتریست دی. زنک کوشش کوي الکترون له لاسه ورکړي. کله چې زنک دوه الکترون له لاسه ورکوي یا اکسیډیشن داسې کار کوي چې الکترون له لاسه ورکول. کله چې زنک دوه الکترون له لاسه ورکړي زنک په مثبت چارج بدل شي. د زنک اکسیډیشن نمبر د صفر څو شو؟ مثبت باندې. اکسیډیشن نمبر یې څه وشو؟ زیات شو. دې ته شروع کېږي اکسیډیشن. اکسیډیشن تعریفونه د اکسیډیشن نمبر زیاتوالی نور تعریفونه هم لري. د اکسیجن نصبول، د هایدروجن ایسته کول، دا سره موږ کار نشته اوس لپاره. د اکسیډیشن نمبر زیاتوالی. کله چې اکسیډیشن نمبر کم شي دې ته شروع کېږي ریډکشن. انجام ورته وایي. په دې ځای کې د کاپر کوم موضوع واخلو مثبت دوه ایون. دا مثبت دوه ایون دا معنی چې د وختي لا په الکترون څه کړي دي؟ د لاس ورکړي دي. که چېرې دا دوه الکترون د وینې ترلاسه کړي څه پوهېږې؟ ترلاسه کړي چې دوه الکترون ترلاسه کړي نو د منفي چارجونو اضافه شول. دا مثبتې خنثاګۍ په څه باندې بدلې شي؟ په خنثا کاپر یا مس باندې بدل شو. د ده اکسیډیشن نمبر وختي څو مثبت وه. اوس څو شو؟ صفر. د مثبت اوس په صفر ته څه شول؟ راکښته شو. نو دې ته موږ وایو کله چې اکسیډیشن نمبر کموالی وکړي دې ته څه کېږي؟ ریډکشن. بلکې ریډوکس تعاملات یا اکسیډیشن ریډکشن تعاملات دا د هغه تعاملات دي چې په د اکسیډیشن او ریډکشن دواړه په یو وخت سرته ورسېږي. څنګه سوډیم دی په آزاد حالت کې سوډیم خنثی دی. کلورین په آزاد حالت کې خنثی دی. سوډیم موږ په آخري مدار کې یو الکترون لري په اول ګروپ کې دی او کلورین په آخري مدار کې اووه الکترون لري. یو تصورات لري. سوډیم یو الکترون چارج ورکوي کلورین ته. شاید یو الکترون چې د هر ساعت کې خو منفي چارج یې کم شو دی په څه بدل شو؟ په مثبت یو. کلورین یو الکترون ترلاسه کړي. کله چې ترلاسه کړي په منفي یو چارج بدل شو. سر په خلاص شو. بس اوس راته ووایاست د سوډیم اکسیډیشن نمبر څو؟ صفر. د صفر څخه څو ته پورته شو؟ اکسیډیشن شو. د کلورین چارج څو؟ صفر. د صفر څخه څو ته راکښته شو؟ منفي یو. دې ته څه کېږي؟